سلامونه قدرمنو هېوادوالو، په دې هیله چې جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، نن داسې یوه کورنۍ ته راغلی چې دغه موقع ډېرې ستونزې او مشکلات لري، نو د دې حال له تاسو سره شریکوو، له موږ سره اوسئ. السلام علیکم خورکۍ، څنګه یې ښې؟ شکر دی ته ښه؟ شکر دی، مننه. ماشومان دې ښه دي؟ شکر دی الحمدلله. شپې ورځې څنګه تېرېږي؟ والله تېرېږي نو ښه دی، ګزاره کوو. تاسو څه ستونزې او مشکلات لري خپلو هېوادوالو سره شریک کړئ. ستونزې خو ډېرې دي خورې، خاوند مې دی هغه مزدور کار دی، ګلکارانو سره کار کوي، هغه خټې او شیزونه لمدوي، ورته په سر جګوي. او تر اوسه چې دا طالبان راغلي کار هم نشته دی، اوس ترکاري مرکاري خرڅوي او په دې ګزاره او هغه هم کله خرڅېږي کله نه. د بل چا نه کراچۍ اخیستی او هغې ورنه د جمعې یو 300 روپۍ ترېنه غوښتل، هغه هم اوس ورسره نشته، هغه یې ترېنه خپله کراچۍ واخلي. مشر زوی نه لري؟ نه، مشر زوی مې د 9 کالو دی او 4 لورګانې مې دي. ښه، اوس چې ستا د خاوند کار نه کېږي، دغه ژوند څنګه مخې ته وړئ؟ بس که څه کار وکړي، مزدوري چې شی وکړي، ډوډۍ وچه راوړي هغه دی، او که رای نه وړي د الله په هیله ناست وي. هغه ورځ یې دلته تللی و، ماشومان مې ګاونډیانو کره اوبو پسې مې لېږلی و، زموږ کور کې بم چې شی نشته دی. هغه چې ماشوم مې راغی، هغه یو ډېر داسې وړه ده، لور مې ده، د 3-4 کالو دی. هغه راته ویل مورې دې د غوښه پخ کړی، ما ته غوښه راکړه. ما ورته ویل لورې غوښه د کوم ځای نه کوم، موږ د ډوډۍ درک زموږ نه لګي، غوښه به د کوم ځای نه کوم. خو هغه وړه ده، په خبره نه پوهېږي، ویل نه مورې ما ته غوښه راکړه. زه اختر خو را روان دی له خیره سره. ما ورته وویل لورې دغه دی 2 ورځې پس له خیره اختر دی، بیا درته غوښه درکوو. وایي مورې غوښې سره ډوډۍ مې، یعنې موږ سره داسې پیسې نشته چې موږ ډوډۍ والو په مړه خېټه زما ماشومان خوري. دا وایي چې یعنې ډوډۍ هم داسې شیز دی چې هغه هم کم پیدا کېږي. نو سهار چې د خوب نه مې ماشومان پاڅېږي، هغه راته وایي چې مورې نن اختر دی، موږ غوښه خلکه موږ ته راوړي، قرباني چې شي دا 2-3 کاله کېږي چې قرباني کېږي څوک، موږ ته لږه غوښه. ماشومان مې ګوري جاړي. ولې خلک تاسو ته نه راوړي؟ نه، ماشومان مې چې ګوري جاړي، مور وایي هغې د غوښه خوري، موږ ولې نه څه وکړو، دغه زندګي در تېرېږي. هغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري، هغې څخه څه غوښتنه لرئ؟ دا غوښتنه لرو چې خیر دی بل سره د کومک چې ډېر نه کېږي، هغه لږ لږ دې وکړي چې هغه اوړه او غوړي خو والو چې په مړه خېټه مې ماشومان ډوډۍ. اوس ستاسو د خاوند بیخي کار نه کېږي؟ نه هېڅ شی هم نه کېږي، دونه کېږي چې یو 2 ډوډۍ راوړي، هغه مې ماشومان نیم ماړه نیم وږي سم. قدرمنو هېوادوالو، تاسو د دغې خورکې غږ مو واورېده چې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره ژوند مخې ته وړي، نو هیله کوم چې له دوی سره مرسته وکړي. که چیرې غواړئ مرسته وکړي، نو زما د وټساپ شمېره ده 080 90 283. لیدو څخه مننه.